وعلیکم السلام مولوي مولوي جوړې مولوي خیر دې ته جوړې صاحب د خدای ستاسو کتاب کې مو ویلي احقاق الحق څلورم جلد کې که نه ها چې امام صاحب الله سبحانه وتعالی په خوب لیدلی دی څنګه لیدلی و څنګه لیدلی او تاسو خو وایئ چې الله دپاره وجه او دا نشته نو څه یې لیدلي نو خوب کې لیدل خو دا نه دي ضروري چې خوب به دې ویښي په شان نو څه یې لیدلی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی کېږي خو په اصلي صورت نه لیدلی کېږي په هر شکل کې دې ولیدو په هر شکل خو دا غلطه خبر ده نبي سلم وایي چې شیطان زما په شکل کې نشي راتلی او چې چا ولیدی ما خپل شکل کې لیدلی نه داسې خو نه دي چې په خپل شکل کې لیدلی دا کوم ځای کې دا د مشکات حدیث د کتاب رؤیه کې ووایه خو حدیث په ما باندې شو حدیث هم دا دی ما چې کوم دا حدیث شکل لفظ پکې ته ماته وښایه شکل لفظ پکې کوم ځای کې چا چې زه ولیدلم لکه ځي چې لیدلی نو ځي چې لیدلی نو زما شکل شکل پکې ځان نه ته وایي دا الله چې اوس امام صاحب لیدلی او څه لیدلي شي لیدلی او تاسو وایئ نه چې اوس دا چې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چا ولیدو په خپل شکل لیدلی دا شکل کلمه کوم ځای کې راغلی دا په حدیث د مشکات کې ده که دا دې را پیدا کړه زه به درته 1,00,000 روپۍ درکړم بس شکل لفظ به راته پکې ښایي دا یې په ما باندې شو شکل لفظ به ښایي شکل تعریف شکل لفظ به ښایي زه دا تعریف کوم لکه دې چې لیدلی یم زه چې ولم لکه زما شکل یې چې دا معنا زه کوم ښه دا شکل دا د لندن نه رازیات کړو لندني خبره ده حدیث کې نشته مشکات کې دا نشته حدیث رآني فی المنام وقد رآني دې کې شکل لفظ څنګه کېدی نو رآني څه معنا زما شکل یې ولیده که نه هوا یې ولیدله نو شکل کوم ځای کې راغلی په دې منام چې زه په خوب کې ولیدلم زما پوندې ولیدله زما ګونډۍ ولیدله که زما کوم ځای ولیدل زه یې ولیدلم خو زما شکل یې ولیده که زما خبره صحیح شو دا شکل پکې کوم ځای کې راغلی خو چې زه تا ته یم چې څه مې ولیدلې نو داسې شو لکه د حدیث کې دا الفاظ دي که چې زه یې ولیدلم چې زه یې ولیدلم خو شکل لا شو بل ځای خو مراد دا شکل دا خو تا قیاس دی که نه نه نو چې دا شکل پکې ته دې ځان نه ورداخلې نبي سلم چې موږ په خوب کې وینو پونډه دی وینو خطه دی وینو که شکل دی وینو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هر شکل کې ولیدو همغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی شیطان نه دی تا شیطان نه دی لیدلی خدا امام صاحب چې امام صاحب دغه سره الله سره خبرې کولې تاسو خو الله لپاره کلام نشته نه څه خبرې پښتو کې ورسره کولې همداسې هیله ګڼېده تاسو خو چې الله لپاره کلام نشته څوک وایي چې نشته تاسو وایئ څوک وایي تاسو وایئ که نه مقلدین وایي الله لپاره کلام نشته دروغ ولې وایي الله خبرې کوي چې مطلب ولې د الله د کلام نه چې څوک منکر خو کافر دی نو تاسو خو نه شوي د مولانا مشرقي چا لیکلی تكلم معه بلغة العربية هل تستطيع أن تتكلم معه بلغة العربية؟ شرقي چا لیکلی ته ما ته ووایه وځان مه خلاصوه إن كان عالما كلم معه بلغة العربية هل أنت عالم؟ شرقيت کې خو صراحة لیکلی چې کلام د الله صفات دی هل تستطيع أن تتكلم معه بلغة العربية أم لا؟ قل لي هذا هل أنت عالم أم جاهل؟ الجاهل أبوك وأمك وعلماؤك وحديثك وأبوك الملكة الفيكتورية والله عجيب وأمك الملكة الفيكتورية الشيخ رحمه الله شاتم نتلا دروغ دی ولي ویلي چې کلام دی الله په صفت نه دی دا دروغ دی ولي ویلي په دې خو ته کافر شوې کلام خو د الله صفت دی شریعت کې لیکلی دی دا دروغ ته ولي وایي خدای نه شرمېږي رسول الله نه شرمېږي په خلکو ولې دروغ ولاړې شریعت کې خو صراحت لیکلي چې کلام د الله صفت دی دا دروغ ولې وایي نه ته الله کلام باندې نه وایي مسلمان شو راګټي نو مسلمان خو زموږ کې مثلا لندن کې جنازهګانې دې کولې او بېهوشه به په کوڅو کې پروت ما دې تصویرونه هم را پیدا کړي دي زه به انشاءالله چې اوس نیټ ته ورکوم ما تصویرونه ما ته دا زرګوز راولېږل جنازهګانې به دې کولې او بېهوشه به په کوڅو کې پروت شراب به دې خوړه هغه ټول تصویرونه ما سره شته لندن کې مسلمان شو یو ځل مسلمان څومره کاذب انسان ګوره ما ته وګورې اوس سبا انشاءالله چې تا ته دا تصویرونه نن ما ته زرګوز راغلي دا ټول تصویرونه ما ته لندن نه راولېږل ښځه طلاق یې چې دا خبر رښتیا دي دا خپل اوس دا بله ورځ صورت کړه کمپلیکس هسپتال ته دې ویې وه هغې ښځې تصویر دې ما سره شته هغې سنت کړي دي دا نه وي زمري د دې وجې نه خرابه کړې ده ښځه کټې وایې کور خان کا خوړې در باندې راوړې کړې ده
دا کنځلې خو موږ نه کوو. ډاکټر ته بولې و چې سنت کړې ده. دا ټول کار دی لواتب دی شرمېږي په ډاکټر سنت کړې سبا شرمېږي نه تا ته خل علم نسبت نه شرمېږي خو څنګه نو ښځه ولې ډاکټر ته بوتله سنت کړې ده. موږ ته خو معلومه چې غټ حمار یې موږ ته معلومه ګوره ته علمیت نه ګوره تا کې دومره حیا نشته. مشرکینو کې یو کار نه حیا خو په تا کې نشته. زه د ډاکټر وخم چې ښځه دې سنت کړه ډاکټر ته وخم هغوی به کنځلې نه کولې خو ته کنځلمارې ډاکټر ته وخم چې ښځه دې سنت کړې ده. هغه ډاکټر ته وخم چې ښځه دې سنت کړې ده. ګوره 2 منټه چې ته کنځلې ونه کې د مری ګوره د مری کې چې فرق راغلی دی دا د ښځې کوستې سړي او خوري در باندې راخوشي کړی دی او خپل د باندې کې موږ چې ښځې کوست سره نو ښځه چې وایي سنت یو به در باندې خور را پریږدي دا واورئ او خور در باندې را پریږدي دا مولا نو د مری لږ ګزاره کوه دا کوڅه ډېر مه څټه. ګوره ته ټلیفون وکړه ساده مسله مې ته پوښتنه کوله کنځلو ته ګورې ته چې ما جواب نه ورځي. کنځلې نه دي کنځلې نه دي. سبحان الله څنګه ښځه دې ولې سنت کړې ده په دغه کې او تا تصویرونه ماره پیدا کړي لندن کې چې تا کمې زناګانې کولې او بېهوشه په کوڅو کې پروت دی که نه قسم دې چې را پیدا کړي مې دي. زه به دا نیټ ته ورکوم. زه قسم خورم چې ته دروغ وایې چې په ما دې ښځه ته راخي چې ته دروغ وایې. زه به تا شراب به دې خوړلي وو نه چې شراب به دې په لندن کې خوړلي وو کوڅو کې به بېهوشه پروت دی. هغه تصویرونه ما سره دي. په ما دې ښځه ته راخي چې دروغ وایې او په تا یې ښځه ته راخي نو ښځه خو په تاسې هم طلاقه ده. په کوم وادي ښځه نه ده طلاقه دې طلاق ته خو به حلاله نو ته خو حرامت یې که نه ته تر اوسه پورې په حرامت کې ښځې ته یې 3 طلاقه ورکړي دي. ښځې ته یې 3 طلاقه ورکړي دي او اوس هم ورسره پروت دي. نو ته حرامت یې حرامه په ورځ په حرامت کې لګیا یې ښه ته به حرامه وکړې حرامه د حلالي ضد حرامه دی ښه دا حرامه کړې ده حرامه نو ویم ته به د حرامې نه پیدا یې حرامه کوه نه نو ولې تاسو حرامه نه کوئ ښه دې طلاقه چې ښځې ته ورکړې ورسره نه پاتې کېږي. چې تا ویلې چې امام صاحب دومره ورعه وه چې یو چیلی چا سیند ته وغورځول او 1 کال پورې مۍ غوښه نه خوړو دا مۍ په دریاب کې څه خوري کمقله ته ګوره دومره کمقل یې دا کوم ځای کې دي احقاق الحق کتاب دې لیکلی دی کتاب دې خپله لیکلی هم نه دی کباړي ما ته ستا ټول حقیقت معلوم دی دا چې په باره کې په چا لیکلی دی ما ته معلوم دی ځکه ما د پکاډوي کتابونه لیکلي مقه دې کاپي کړي دي او مقه دې لیکلي ځان نه دې مولا جوړ کړی دی ما ته معلوم دی ستا علمیت صفر دی پوه شوې نو ته ستا ټول حقیقت معلوم دی دا هم راته معلوم دی چې ته څومره عنادي او نو هر څومره یم دومره قبقل خوریم چې په کمپلیکس کې ښځه سنتوم او نه منګه ښځې خو د ښځې فرض ولې سټي هغه میتیاز یې د تفریح ته نه درځي فتاوالم نه تاسو کوم جلګیری چې دا سنتګری کول لا خلک په فتاوی عالمگیری وایي ته پوهېږي فتاوی عالمگیری وایي ته پوهېږي دا وګورې اوس مثلا عالمگیری د خوب ټینګېدلې نو ته دا ښځه ولې سنت کړه او بیا سټې ولې ته دا ښځه ولې سټې زه تاسو وایم ته اوس ما سره ویډیو د زی انشاءالله چې جوړوم ما دا اوس مې یو کار پرې روان کړی دی چې ته وایي چې ښځې د خاص اندام کتل جایز دي او د ښځې میتیاز یې څکل جایز دي نو دا د ستوني علاج چې وکړه که نه دا میتیاز یې ډېرې مه کټه إذا أدخل رجل ذكره في فم امرأته قد قيل يكره وقد قيل بخلاف دا چې چلو که کنه چې د ښځې میتیازونه لږ ګزاره وکړه دا میتیاز یې ډېرې مه کټه عبارت واوره فتاوا عالمګیري دی 5 جلد دی 315 صفحه وایي که چېرته بیمار ته وویل شي وایي که چېرته بیمار ته وویل شي ويجوز نه عربي وایه عربي وایه عربي وایه څوک مو وایه پښتو کې نشته عربي خو هغې کې پښتو نشته عربي وایه راځه په عربي عربي وایه عربي وایه دا فتاوی عالمګیري عربي ده پښتو ده عبارت واوره يعني يجوز شرب الدم والبول يا ود الدم بول سرني وين عليه الشيء ده فر يجوز شرب الدم والبول بول وتجايز دي تشي دم او بول ده وتجايز دي بيمار لا عبارت وقول الامكان نجي تعليل عبارت بيمار لپاره جائز دي يجوز شرب الدم بارا پکې کوم ځای کې د پښتو کې بارا په پښتو لپاره عربي وایا عليل من التويل يقول كباري وقونا دي مكارنا كي يجوز شرب الدم والبول without جائز ده إذا أخبر الطبيب مسلم طبيب شوفوي شلقة تداك بولس كو تجي بيمار شوي تجي داكتر تمزا تبولو كبكاسا كي أغا خراخا سال فتاوى هذه حيوانات وكديرستان هذه حيوانات يخوض لي كديرستان تاخذ لي استاذ تاخذ لي هذه حيوانات وكديرستان حيوانات وكديرستان حفظات شربت كان يقول لي كل حيوانات من كيزي بالكل أو يروح حفظات شربت أخذ كتايو كرام وكم تدروادي
نه زه تاسو په وایم حیوانات کمیټې ډیپارټ یو درجه حیوانات کمیټې دي د حیوانات کمیټې ډیپارټ هداية لیکلي پنځم دویم جلد او 15 صفحه ده ومن عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه چې د قوم لوط عملو په دې معنی حد نشته تقول هغه باندې تعذير ده چې دا عملو کې تاثیر وکړي کیږي تعذير ده په دې دیوال بدر باندې راچپه کیږي دا اصل دوري نه ولته حد نشته تعذير ده دا امام سيدي امام سيدي حد نشته تعذير ده حد او تعذير کې علي قاری حنفي په شرط ترقات باب تعذير کې لیکلي چې تعذير د څلوي حضورونه زیات نه دروغ مو وای ها هغه دروغ په دیوال راچپه کېدل جدا خیر او دروغ باندې وهي هغه جدا مسله ده یو دي دروغ حد ده یو دي دروغ حد ده دا دیوال راچپه کېدل حد ده تعذير ده مثلا دا وایي صحابو چې دیوال راچپه کولو دا حد ده تعذير ده نبی سلام حدیث ته ګورو تاسو چې ومن د څوک عمل کې د قوم لوط فقتل الفاعل والمفعول دواړه وي قتل کې ظالم دا قتل تعذير ده حد ده قتل تعذير ده حد ده حد ده دا چا حد لا نه کله دا نبی صلی الله علیه وسلم دا حد لا نه کله دا حدود لا نه کله ولې تفاصیل دلته مشکات رواله او مشکات کې الحدود جدا ده تعذير جدا ده دلته فقط الفاعل والمفعول به لكله اعلان دي به تشریح وګوره ابو پورم سوزول دي دیواله ما چې پکړه دي ور باندې حد خو تفاوت نه او دلته مختلفي سزاګانې د تور کړی شي دا تعذير ده دا الله دې تبارک لندن کې ګوره شراب مسکا د شرابونو توبو باسا د زناتو توبو باسا او د خځې د امتیازي مسکا د خځې امتیازي مسکا چې حق لري زه تراشي د خځې امتیازي د مسکا د قتل د قتل مکوا دا چې تاسو نه ما حق لري زه تراشي خاص په قتل د کړی تاسو د مدرسې زبیری او طالب جوړ شو موږ تاسو د ظالمانو عالم کاذبین یا لعنت په دروغجنو موږ مدرسې ګوردا چې نه تاسو خو لیواتت جایز وایي تاسو لیواتت ما سره باندې تلاشه قسم دې چې پتا باندې شپږ کسانه وکړي چې په ولاړه تاسو نه ور کړی زه به تاسو انعام درکوم ما ته ټول 1000 بوز ما ته تاریخ 1000 بوز بیان کړی دی او دلته په دې بوت کې باندې کرکټ کولو او ځان باندې خلک کچول او چې زبري طالبانو کې را دروغ کړي الله دې تبارک دروغ جنا هي الله دې تبارک لندن کې زناګانی کوي ویډیو درلېږه ما چې لندن کې تاسو نه زناګانی کوي دي کوم سره دي ستړي دي او دې حکم کوي نو هغه ویډیوګانې ما ترلاسه کړي دي انشاءالله چې هغه به تاسو درولېږم خو ته داسې چلو کا چې امتیازي ډېرې مسکه د ښځې پوسټ ډېر مه څټه د ګزاره وکړه دې سره چې حق دې ځای ته راشي ښه